کله چې سرور کونین تشریف راوړ لا مکان نے تشریف راوړ ابو جهل په دې مکه معظمه کې منډه والے اور هغه صدیق اکبر ته فرمایي صدیق خبر یار دې سوي اول ته تپوس کوي وی اسه ته دا منی چې وسړی وې دې بیګا اسمان ته خطلې مو اسمان نه بیا بل اسمان ته بیا بل اسمان ته بالکل نه منم وی دا ته مانی چې په یو شپه کې سړی وې اسمان ته لاړم دویم ته دریم ته څلورم ته پنځم ته وی نه منم اوستا یار وې چې زتلې او چې یار وې بیا رښتیا دي یار وې تا په خلا نه منم تا په خلا نه منم چې یار وې زتلې بیا منم سبحان الله او جبريل تا زکه کنفیوز شوه ته دغه ششو پنځه پروتي چې ته دغه خوا کې ناس نه دته چې کم یار یادې د خوا کې زناستم د خواله یو خادم راځي جبريل عليه السلام نامه ده هغه په سکندونو کې زی راځي او زما یار تلاره باندې زما یار تلاره باندې چې خادم تل راغلی شي زما محبوب تر لا مکانت لشي سبحان الله او دا د عشق او د محبت هغه زیره چې دلته د انسان عقل حیرانی کی نمینه کی او عشق کی په دې کې لغون کې فرق دی دا وره اللہ رب الجلال جل جلالہ فرمائی بیا سورہ قدر ترجمہ نہ کو مختصر کونتی درتی کی تو کوم زیات نہ مولا کریم فرمائے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ سبحان اللہ څنګه ټول خبر را جمع کی سړی پلار سره محبت لري کنا आवाज را نه مور سره محبت لري کنا روح سره محبت لري دوست سره محبت لري کلی سره محبت لري رشتہ دارانو سره محبت لري محبتونه دي کنه نو دې ته محبت وای اوس ته خوشحال بابا شعر وای منو تاسو په عشق پوه شئ چې عشق ته وای دا محبت پلار مور لور خور بیبي معاشره کې کله وطن داس محبت ته خو خوشحال بابا شعر وای دا ووري وای تورک پیدا د خپل لرکنا زلفی ول شیخ خپل یار لرکنا تورک پیدا د خپل وار لرکنا زلفی ول شیخ خپل یار لرکنا شیخ دی منورو جکڑی زبڑکی پیال استما پیدا ہر یو انسان دے خپل خپل کار لرکلا تخورا توائی چپا کلو نظر مکا سترگی کا پیدا دی خودی دار لرکلا سڑے چیدہ شیشے ته مخامخ ودرېږي او د زلفو کې ګومنځ وای نو پلار مخې ته کېږي که یار مخ ایمان به وایي دروغ به نه وایي ګورئ که چا دروغ وایي ګورئ خپل ایمان به خراب کړي چې زلف ته چې د زلفو مبارکو کې ګومنځ وی والد سے مخې ته راځي که یار مخې ته راځي اواز رانغی سردار محمد صاحب دا علما چې په دې زلفو کې ګومنځ وای پلار مخې ته راځي که یار مخې ته راځي یار مخې ته راځي نو د پلار خپل مقام دی لکه پلار تا ته وایي چېرې بچې زما په دې ما خدمت ته ودرېږه او دلته د لمونځ قضا کېږي نو ته به د مور خدمت ته ودرېږه که مونځ به کوې
اول خپل سلام کې بیا ماته وای دا څنګه ډیر ګران دی چې مور ته وای چې زما خدمت ته ودرېږه او موږ قضا کیږي موږ مخکې دی که مور ټول وای موږ مخکې دی پلار ته وای ما مخکې کم او موږ قضا کیږي شریعت وی پلار رستو که موږ مخکې کا محبت دی کنه خیر دی محبت منم که یار دته وی आवाज د مینې را نه دی که یار دته وی چې غیږ کې سمنم او یار سرور کونین وی او غیږ د شعر خدا وی आवाज د مینې را نه دی نو بیا په موږ باندې شعر خدا چې څنګه پوهېږي چې د په ټول بولیان او د دیندار خلک راجمع کړي چې بدا سجدو لګولو په تندي باندې د سجدو هغه نښې جوړې شوي دي چې دا ټول منګزار راجمع کړي عمر فاروق سے فرمایي صدیقه چې سم کړي دي د تور شرن میدان کی تور جنگول د شپې تهجد خیرات او زکات حج او روزه هر سوالا د یار د غیږ یو شپه مال راکا سبحان الله مسخشه ده خو یار خوم یار ده کنه یار خوم جی یار ده یار جی یار ده خصم یار ده تاسو یار ده پوغره کې تاسو یار پیدا کی ما یو دې کې تقریر کو دي مرداس رخوا کې یو کله دې چمتار وته وای چمتار هغه کې ما دا تقریر کو مې اوس موز مخ کې دې کيار مخ کې دې یو زوی بابا ناستو تاسو دې دیوا دې ډډ حواله ما دې مولوی سه مه ها و یو تاسو کوم مې بابا دا خو پټه نه دې وینا خډیر له کله خبره ده ماته وای مې وای ته سوي ما دې موز چې قضا شي بیا ادا شي موز چې قضا شي بیا ادا شي نه ادا کېږي قضا شي وي دي دنونه ما دې مولوی سه مونږ زونه سره پر کېږي په دې چې یار بغیر کې واخلي اواز مینه رانه لري شي یار بغیر کې واري د بابو خلکو وښه وګونه شه سترګې شه نن د یار د مینې خواږه تقسیمېږي د یار د محبت خواږه تقسیمېږي په خدای چې محبوب دومره مینه کوي خو چې څوک په مینه پوهېږي محبوب دومره مینه کوي خو چې څوک په مینه پوهېږي شهر خدا رضی الله تعالی عنہ ته د مدینه منورې جانان فرمایل یار از صادقی قسم لو راځه محبوب راځه قربان لوګې راځه د ماغي قسم لې چې سم لاس جنو اوس دې ټیم کې شهر خدا رضی الله تعالی عنہ موز نه کړي او قائد جهان موز کړو نور روان دي جی خپل منزل ته کوي مولانا صاحب نور پریوته چې نور پریوته د یاسترګي وغاړي دي الله د یاسترګي وغاړي دي تیار سترګي تاجدار حرم ته تپوس کی چی شهر خدا موږ دې کړه دې ندی دې کې دیو تپوس کومه تپوس د تاسو نام کوم حق به جوړیږي نو دا تپوس مخکې پکارو که دا رستو پکارو مخکې پکارو سوچ به وکړه خیر دی نه مې ټایم در کوم دله خیر دی لږ ټایم در کوم خیر دی لږ سوچ به وکړه خیر دی خبره بدله که خیر دی نه که نه ګوره خبره به ما ته چې خبره بدله که کنه تپوس مخکې پکارو که رستو پکارو اواز رانغې دا چې ته مخکې پکارو معلومه دا چې حضور نه پوهېده تا خو دا ما وخت سړی پوه نه شي سړی نه پوهېږي که نه موت علی مخکې پکار دی یار نه رستو پکار دی موت علی مخکې پکار دی او یار نه ولې چې ته مخکې تپوس نه کړې بیا نشي سنبالولی تاجدار حرم بیا سنبالولی شي شعر مصطفى شعر الصحابة
وورئی شر خداز کئی یا رسول اللہ ملاڑلو د مدینه منوری جانان مولا کریم تلا سنپور تکرل کریم شر خدا نموز تلے دے وچه دا سے حضور مبارک بلا تجبی پر رخصار لا سراخ که پریوت انور دا مکی پا غرون واپس را ووڑے پریوت انور دا مکی پا غرون واپس را گئے کب ٹھیم نشی اللہ زمک آسمان پیدا کھڑی دی چاپ یو رس دو بازی کرن دیلی دیلی دا یار دا خاطر پدغ اور صحابہ دو بازی کرولی دل سبحان اللہ یار دے جی یار دے آواز را لگے آواز را لگے چی مینا خودے پتا باندے پیدا کرا چی مینا خودے ترکما پہاگا اور اسپل رضا کا اے زما محبوبہ آدم علیہ السلام نوالا عیسیٰ علیہ السلام پورے دا ٹول پیغمبران دی خدا دا سی پیغمبران دی چه دی با پورز دا قیامت زما رضا لٹئی او تا حق پیغمبری چه زبستا رضا لٹئی زبستا رضا لٹئی مولانا سے تازے وڈیور عظیم الشان پیغمبر تا قوم اولاد تاجدار حرم سره د مینې اظهار کړی دی او زما په خپل رب قسم زما په خپل رب قسم چې دا څومره خلک ناست وي دا څومره چې راغلي دا په خپل رب قسم خورم ما دې په بیا خو دې ونیسي خیر دی ما له به سزا راکوي که نه زما په خپل رب قسم چې دا څنګه دلته کې ناست یې او پا دی مینہ کی صداقت وی امدغا رنگ با پورز دا قیامت دا سرور کونین پخوا کے ناسی ہے المرء مع من احبا پورز دا قیامت بسڑے چاہ سروی مولانا دا ایمان ہوئے دا خلق پا کم مینہ کی راجہ مشوے دے دا سرور کونین پا مینہ کی راجہ مشوے دے ما دیو سړی ستا د حضور سره مینه شته په ما خو شک کولی شي زما په یار خو نشي کولی یار خو ما سره شته که نه د حضور خو ما سره مینه شته که نه که زه په عمل کمزور یم په محبت کمزور یم ټیک ده چې حضور سره نشم ودرېدی خو زما د یار مینه کمال ته رسېدل حضور به ما سره ولاړ وي ما سره خو یې مینه شته که نه ما سره خو د سرور کونین مینه شته که نه د الله د محبوب زموږ سره لږه مینه راکړه ډېره ده ابه که خیر یې موږ سره ولاړ وي انشاءالله الله دې موږ تاسو نیکان کړي خپلې خبرې له راځم دیتا ویلی شی عشق دیتا سویلی شی دیتا عشق ویلی شی او پا عشق اغا خلق ویدو غنی خان باباوی عشق که کم دے دا دریو ٹکو نجوڑ دے عین شین قاف عین شین قاف عقل شرم قرارے دے سڑیو سی عقل شرم قرارے دے سڑیو سی لفظ عشق بری خبر کی دے بابا نمچی خوڑلے خوب کولے نشی چی خوڑلے تور خامار وی صبح خوب کا نمچی خوڑلے خوب کولے نشی چی خوڑلے تور خامار وی او خوب خندا پا بے غمی کی گی رحمانا چی پرڑے غم دیار وی صبح خوب کا دا محبت خپلیو انداز وی مولا کریم جل جلال قرآن مجید کی فرمائی چکر بو بیا پر ازو کا خیری اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سبحان اللہ موندا قرآن کریم پشپد عزت نازل کرے دے
وما أدراك ما ليلة القدر محبوبا تا سمعلو شي ليلة القدر ستوي ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر د سو میاشتو نه غوره دی आवाज را نه غي د زورو میاشتو نه غوره دی د سو میاشتو نه غوره دی د زورو میاشتو نه غوره دی دا هغه زر میاشتې دي چې په کوم زورو میاشتو کې ليله القدر نو دا هغه زر میاشتې دي چې په کوم زورو میاشتو کې دا د بنی اسرائیل د عابد ذکر دی بنی اسرائیل ته ليله القدر نه دی ملو شوی بنی اسرائیل ته ليله القدر نه دی ملو شوی ليلة القدر یو د مدینه منوره جانان امت ملو شوی خلق وی اللہ دی پا عمر کی برکت آچبا اللہ دی پا عمر کی نو دا سرور کونین دا امتی عمر برکتی عمر دے تا برکت پا کسنگا چولے کی پتشتا دا سنوی چی کنی 37 سالی و بیا 50 سالی شی نا پا دی 37 کال کی بدن خودی دا 200 کالو کار واخلی پا دی 37 کالو کی بدن خودی دا 200 کالو کار واخلی گورا اغزر میاشتی جہاد کرے دے او دا سرور کونین تاجدار حرم امتی چی وش پر اب تودری کی رب فرمائی محبوبہ اغا چی زر میاشتو کی کم سمرا مزل کرے دے دومرا مزل ستا امتی پا یوش پکی کئی سبحان اللہ دومرا مزل ستا امتی نستا عمر برکتی دے کنے دے ستا پا دی یوش پکی اللہ دا ظلم یحشتو طاقت خی دے کنے دے خی آواز را لگے او لیلت القدر کم اشپا دا پا کم اشپا چی قرآن نازل شیوے دے پا کم اشپا چی جی قرآن نازل شیوے دے نن چی پا دے پا وہ کے دا کان مولی شیف رحمت اللہ تعالی علیہ پر زندان دا کم محبل جوڑ کرے دے دا لیلت القدر دا تالاش دا پارا خلق پا جماعتونو کی کینی کم شبو کی کینی نا کم شبو کی آخری نا سشپیا دا کدا کنا کم میاش کی بلا میاش کی اتکاب شتا آواز را نگے بعد خبر ہے جو مات ننوچی دے اتکاب پنجتی ننوچی لسمنٹی ساری کی شرمیں اگر بیلا خبر ہے خود زمان اتکاب دقا مراد دے خبر ہے پوئی گئے کوئی جماعت کی سو کسان کی نہیں چگڑ جماعتی بدری سلور پینزو شل کسان کی جیستا زمین مانا دا شل کسان با جماعت کے دا لیلت القدر دا تالاش دا پارا کی نیچی ماتا لیلت القدر ملوشی نل پا بوکے پسرگونو خلق ناس دے آغا دا لیلت القدر تالاش کی دی دا یار تالاش کی دا دا سرور کونین تالاش کی دا دا محمد رسول اللہ پا محبت راوطلے خلق دے دا دا مینی خلق دے دا دا محبت خلق دے او آیا چی اللہ زرش پی پا لیلت القدر قربان کری زیم لیلہ دا نچی کم مجلس جوڑ دے دا پر اسری کری دی محفلی میلاد النبی چی زر لیلت القدر راواخ لکنا دا دیش پی سہر تن رسی آواز زمین ایران گئے کچھت چاہے تیراز کو چی مولانا سی دادی کم جو ہوگا گو ولی چی یار نوے لیلت القدر بنو چی یار نوے لیلت القدر بنو رادی چی لگ مدینی تلار شو یار دے مولانا سے دا مولانا سے تاسو فرمائش دیخوا اکثر ما دا خلق وی مولی شم دغه یو نات ته درځي مې خلق هم دغه یو نات غواړي سم نو چې خلق غواړي ټیک د پتا به زور لګي چې ټول عمر مې مخه ته ناس دي خلق د بار خو نه وی کنه اصل څه زه باندې ګوره او کنه بیا را شخه
माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये लंगर खुली खुचे लंगर खो पे बाने खो लगी करना कदा से न मदीना राखला ए जड़गी खुशाली गा मदीना राखला ए जड़गी खुशाली गा यार न कुर्बानी गा दगदे अरमानो यार न कुर्बानी गा दगदे अरमानो मदीना राखला इस जिंदगी खुशहाली गा मदीना राखला इस जिंदगी खुशहाली गा यार न कुर्बानी गा दगदे अरमानो यार न कुर्बानी गा दगदे अरमानो मदीना राखला इस जिंदगी खुशहाली गा मदीना राखला इस जिंदगी खुशहाली गा यार न कुर्बानी गा कुर्बानी दगदे अरमान याना कुर्बानी दगदे अरमान मदीना राखला इस जिंदगी खुशहाली गा मदीना राखला इस जिंदगी खुशहाली गा याना कुर्बानी दगदे अरमान याना कुर्बानी दगदे अरमान जड़गी लस्तरगे की डाय दादाशना वतन दे सौदा जमीनी उकड़ा दादिल वतन दे सौदा जमीनी उकड़ा दादिल वतन दे दसपीलनी ودسفلني خلقي البرد بكينا دسفلني خلقي البرد بكينا या न कुर्बानी गए दगदे अरमानो या न कुर्बानी गए दगदे अरमानो।